امتحان. تعلیم الاسلام. شاعر رحمت الله رحمتی. په یو کلي کې ښایسته نوراني ځوان و چې د مور دغه یو زوی ور پر پلار ګران و. مور او پلار به ښه نازونه ورکوله، مګر ده یې احسانونه نه منله، خو پر ده یې تش خبرې غمېدلې، که به پلار که به یې مور ورته کولې. یو ورځ یې چای څښلې چې سهار و، یو له بله یې په مینه ډک بانډار و چې د خونې مخ ته تېر یو تور کارګس و. کارګر غږ وکړي خو پلار یې په پوه نه سو. ویل زویه دغه غږ د څه شي وسو؟ د اواز یې پر ما سم صحیح بیل نه سو. زوی ویل پلاره کارګه و چیر سو ولاړی، د مرغانو معرفت هم له ما غواړي. ګړی وروسته یې پلار بیا پوښتنه وکړه زویه څه شي و چې دلته یې ناره وکړه؟ ویل پلار هغه تور د غرو کارګه و، دلته چیر سو غږ یې وکړي پړانګ خو نه و. یو څه وخت وروسته پلار بیا ویل وزوی ته دا ناره اوس کم مرغه وکړه کړکۍ ته. زوی یې ډېر په قهر وویله پلاره تا خو زه سم له مجلسه کړم بېزاره. هر ګړی وایه چې دا اواز د څه دی، پوره 10 وارې مې پوه کړې چې کارګه دی. هر سهار به دلته دا مرغان چیرېږي، ستا به دغه رقم پلاره په سر کېږي. ستا د سر ماغزه خراب شي چې ګډېږي، زه جواب درکړم خو ته نه په پوهېږې. پلار یې ووتی له خونې نه د باندې، بیرته راغی ورسره څو کاغذان دي، ډېر زاړه و کاغذان، وخت پر تېر سوی، پر زړو ورقو خط ولیکل سوی. پلار وزوی ته ویل زویه دا خطونه واخله ولوله تېر سوي دي کلونه. زوی د پلار خطونه ښه په مینه لولي چې په خط کې یې پلار داسې ولیکلي. دا د 1950 سنه سوه، د کوچني بچي مې 3 کاله پوره سوه. شکر اوس کوي له ما سره خبرې، خو پر ما لګېږي ښه لکه شکرې. نو په 50 سنه کې به شاجي وي، د بچي به مې هغه ورځ سنتي وي. خبرومه به چې هر څه قریبان دي، ښایسته شاجي به جوړ کړم پر باندې. اوس د سرای په منځ کې ناست یم مازدیګر دی، دا کوچنی زوی مې نیولی پر ځیګر دی. هلته ناسته پر دیوال باندې مینا ده، زوی مې وایي چې بابا هغه زما ده. هغه څه شي د بابا چې په هوا سي، یو وار ولاړه سي او بیرته ولې راسي؟ ورته وایم چې ولاړه سي بیا راسي. هغه غار یې زالګۍ ده چې چان باسي. زوی مې بیا وایي بابا څنګه چې چان دي دونه غټ دي لکه زه، که یا کوچنیان دي. زه په ډېره خوشحالي بیا ورته وایم ته خو زما ښکلي بچی، زه دې بابا یم. د مینا دونه کوچني کوچني شیان دي، له دې غاره راوتای نه سي د باندې. اوس مې بیا بچی په ژیره کې اخته دی، راته ګډ لکه بلبل میده میده دی. وایي پلار هغه څنګه په هوا کېږي، دا نو ولې بیرته لاندې نه راولېږي؟ په کوچنۍ ژبه یې وایم جوابونه چې الله باچا ورکړي وزرونه. د هر سوال جواب په مینه ورکومه، 2 او 3 ځلې یو سوال حلومه. نور مې زوی دادی په غېږه کې بیده سو، زم نانځه ته والسلام. خط مې پوره سو، خط چې خلاص زوی له پلار څخه شرمېږي، له 2 سترګو نه یې اوښکې رابهېږي. ویل پلاره بیا نه وایم جوابونه چې تا داسې زه په مینه لویولم، په هر شي چې په 100 وارې پوهولم. زه نامرده یم چې وایم جوابونه، بیا دې وړمه پلاره هر رقم نازونه. څوک چې سپور پر نیلي باندې د غرور وي، د هغه به اولین بابا تربور وي. چې پر چا باندې شیطان وهلې لار وي، هغه زوی د بابا نه وي نو یې پلار وي. د خپل کور له انسانانو یې بد کېږي، د پردو سره روغبړ کوي د غېږي. کله چا نه خپله مور او پلار ازار وي، نو هغه به هم پر 2 جهانو خوار وي. که چا یوړله د مور او پلار اهونه، پر هغه سړي حرام دي جنتونه. قبرك بالياسمين